نن سبا د یو بزنس مالک کېدل څه دومره مشکل کار نه دی او بیا خاص کر د AI په دور کې دغه څیز دومره اسانه شوی دی چې هر یو کس کولی شي، هر یو کس چې په تش جیب په تش لاس باندې یو ښکلی بزنس لاسته راوړي. که چېرته ستاسو حالات هم داسې وي چې په دغه څیز باندې ته $1 هم انویسټ کولی نه شي، نو بیا په دې شارټ ویډیو کې زه تاسو سره یو داسې آیډیا شیر کوم، یو داسې د کمال آیډیا چې دا به تاسو په ټول عمر کې نه زده کړي. ګوره ښه، په دې دور کې د یو آنلاین بزنس د لاسته راوړلو لپاره د ټول نه غټه او اهم ټکنالوژي چې کوم ده تاسو پته هغه کوم یو څیز دی، هغه موبایل فون دی، سمارټ فون دی چې تا سره هم دی، ما سره هم دی، هر چا سره دی. په سیکنډ نمبر باندې بیا یوټیوب دغه پلیټ فارم دی چې بالکل تا ته هم فری اویلیبل دی، ما ته هم اویلیبل دی، د هیڅ چا نه پیسې نه اخلي، ډیګري درنه نه غواړي، سرټیفیکیټ درنه نه غواړي، بس درته وایي ټیلنټ درکې شته، راشه ځان پروف کا. په تھرډ نمبر باندې د ټول نه اهم یو سکل، یو هنر درنه غواړي. اوس د سکل او د هنر نه زما مطلب دا نه چې ته به یو پایلټ یو ډاکټر به یا به یو انجینر نه، که چېرته تا سره د ورکوټي نه ورکوټي او د معمولي نه معمولي سکل دی ولې نه وي، بس دا هم کافي دی. لکه فار ایگزامپل په سکرین باندې تاسو یو مثال ښکاري، دې ته ویل کېږي یوکلیلی، څوک ورته ګیټار وایي، څوک ورته سیتار وایي، خیر په دې کې بیا ډفرنس وي. اوس فار ایگزامپل ستا په لاس کې دا هنر دی، ته را ډېر په ښکلي طریقې سره وایي، نو دا یو زبردست سکل دی. که چېرته ته د پښتو په معاشره کې دغه کار کوې، نو خلک به درته څه وایي، وایي ډم دی، هسې وزګار دی، چېرته کار روزګار کوه. نو ستا د سکل لپاره دا یو صحیح ځای نه دی. صرف دا نه کېدای شي ستا په لاس کې بل د لکونو ډالرو سکل وي، خو ته یې په غلط ځای کې استعمالوي. نو هسې فرض کړه ته همدې سکل سره یوټیوب ته راشي، په یوټیوب باندې چینل جوړ کړي او د دې په باره کې ویډیوز جوړئ، خلکو ته دغه څیز ښایي او بالکل د دې کس په شانې تاسو هم خلکو ته آنلاین پیډ سروسز ورکوئ چې د هغې ته تاسو ماهانه یا د کال پیسې اخلئ. نو زه داسې ووایي چې ستا 500 سبسکرایبرز دي، چینل د مونیټایز شوی هم نه دی او زیاتر خلک داسې وایي که نو 500 سبسکرایبرز دا خو هیڅ سم نه دي، خو زه تاسو دلته صحیح سبسکرایبرز کمال ښیم. کله چې تاسو صحیح خلکو ته ځان ورسوئ که نه، دا تاسو ته څومره فایده کوي. په دې 500 کې صرف 100 کسانو ستا دغه پروګرام جوین کو، تا ته هره میاشت 11 پاونډز درکوي. نو داسې تقریبا $1,500 شو. $1,500 د 500 سبسکرایبرز نه چې ستا چینل لا مونیټایز شوی هم نه دی. او بیا د دې ته هم سوچ وکړه که ستا 10,000 سبسکرایبر شي، 10 میلیونه درته نه یادوم، صرف 10,000 سبسکرایبرز او په دې کې 1000 کسان ستا دغه پیډ پروګرام جوین کړي، نو د یوټیوب نه علاوه تا ته هر میاشت $15,000 راځي. او دا څه ګپ شپ نه دی، دا بالکل حقیقت دی. دلته خو تاسو صرف 10 پاونډز ښکاري که نه، د زیاتو خلکو داسې پروګرامز دي چې د هغې قیمت $1,000 دی، $2,500، $3,000، $5,000، حتی چې د $10,000 پورې هم وي. نو همدغه شانتې د معمولي نه معمولي سکل نه دی، په یوټیوب باندې د هغې ډېر غټ ډیمانډ دی. او یوټیوب د ټیک ټاک او د فیسبوک په شان نه دی چې خلک راشي ویډیو وګوري، وخواندي او بس خبره ختمه. نه، کله چې خلک یوټیوب ته راځي نو هغوی ته یو قسم ته مسلې سرچ کړي، د هغې باره کې ویډیو وګوري، بیا چې څوک دی چې خوښ شي هغې ته نورې پیسې هم ورکوي او مطلب ښه ډېرې پیسې ورته ورکوي چې زما دغه مسله حل کړه، دغه څیز ماته زده کړه، دا څیز ماته وښایه. نو د ویډیو په لاس کې زما تاسو ته ریکویسټ دا دی چې تاسو هر یو کار کوئ، هر یو جاب تاسو په لاس کې وي، نو کوشش وکړئ چې هغې سره یوټیوب ته راوځئ او تاسو په لاس کې چې کوم سکل دی که نه، په یوټیوب باندې د دې نه کار واخلئ چې په هغه مارکیټ کې تاسو ته د میاشتې 20,000 میلاویږي. PKR درته یادوم، نو ته یقین وکړه چې د هغې دلته قیمت $40,000 دی، بلکې د دې نه هم زیات دی. او زموږ د یوټیوب آنلاین اکیډمي کې نیو کلاسز ایډ شوي دي چې د همدې څیز په باره کې ورکې خبره کېږي ډېر په ښکلې طریقې سره، هغه خامخا وګورئ. او زه کوشش کوم دا 1.5 کال د دې کورس شو د دې اکیډمي او په دې کې نور نوي کلاسز هم راځي، او زه به دا کوشش کوم زه چې په خپله سم زده کوم او سم موږ ته فایده کوي، هغه به ورته په دې کې د یو ښکلي کلاس په شکل سره ایډ کوم. نو په خپل یوټیوب ته راشئ، که چېرته په خپله نشئ راتللی، د کور یو کس خامخا دغه آنلاین دنیا ته راوباسئ. Thank you so much.